السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. إن شاء الله نن سورة هود آیت نمبر 14 بوایو. الله تعالی دې وینا حق ادا کولو توفیق راکړي. الله دې موږ تاسو ټول قرآن کریم باندې پوي کړي او الله تعالی دې موږ ته عمل کول آسان کړي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په طریقې باندې. دین رستنی آیت کې الله تعالی کافرو ته چیلنج ورکو چې تاسو دا وایي چې دا قرآن کریم رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځان نه جوړ کړی دی، نو ټیک ته تاسو راوړئ داسې یو لس سورتونه تاسو پیش کړئ او دین علاوه هم هغې ته چیلنج ورکړی شوی و خو هغوی پیش نه کړلی شول. او الله تعالی دا هم ورته وویلی چې څوک یې تاسو خوښه وي هغه هم ځان سره کوي، خپل معبودان هم ځان سره کوي، خو هر ځل هغې ناکام شو او عاجزه راغلل د قرآن کریم د پیش کولو نه. نو چې کله قرآن کریم په شانتې مثال پیش کولی نشي نو دې مطلب دا دی چې تاسو عاجزه شوئ. نو دې مطلب دا شو چې قرآن کریم داسې معجزه ده چې تاسو د دې عاجز کولی نشئ. نو قرآن کریم خو ټول نه غټه معجزه شوه، نو چې غټه معجزه شوه نو بیا تاسو نورې معجزې څنګه غواړئ چې قرآن باندې ایمان نه راوړئ؟ او قرآن کریم په خپله ډېره لویه معجزه ده. الحمدلله معجزې مطلب چې بل سړی د هغه کار نه عاجزه شي، نو ټول نه لویه نشانه ده، ټول نه لویه معجزه ده. او الحمدلله موږ تاسو په ایمان دی او الحمدلله چې قرآن کریم باندې زموږ تاسو ایمان دی. نو دا دوی کولی خو نه شي. نو اوس الله فرمایي فإن لم یستجیبوا، بیا که چیرې دی جواب درنه کي او نه مني لکم تاسو لپاره، یعنې که تاسو ته د دې چلنج جواب دوی درنه کي، فإن بیا که چرې لم نه یستجیبوا دوی جواب درکي لکم تاسو ته، فإن لم یستجیبوا لکم که چیرې دوی تاسو ته جواب درنه کي، فاعلموا نو پوه شئ انما چې بشکه خبره دا د بله نه ده، انزل نازل کړی شوی دی دا قرآن بعلم الله په علم د الله سره، د الله په علم نازل شوی دی. ځکه چې یو سړی انسان بل نشي پیش کولی نو دې مطلب دا چې الله کړی دی او الله سره علم دی. په دې کې د ماضي واقعات دي نو الله ته پته ده، په دې کې مستقبل پیشنګویانې دي نو الله ته پته ده، په دې کې د خیر او برکت آیاتونه دي، په دې کې احکامات دي، دا ټول د الله شان سره دا مناسبه ده او دا د الله کلام دی. او الله کلام بل سړی څنګه دغه مثال پیش کولی شي؟ ممکنه نه ده دا سره. او الحمدلله چې موږ تاسو په ایمان راوړی دی. او بیا الله فرمایي د الله تعالی په علم سره، الله علم یعنې د قرآن کریم چې څه بیان دی دا د الله تعالی په علم باندې دی، دلیل سره، دلیل هم د الله تعالی طرف نه او د خبرې او د الفاظ او ماضي او مستقبل همدغه رنګې هر څه چې قرآن کریم کې دي. نو الحمدلله ثم الحمدلله. والله اله، او دا چې لا نشته اله بالمعبود الا مگر هو او مغه ده، دا خبره ده دا چې الله نه علاوه بل معبود نشته. اصل جګړه خو په همدې ده کنه، اصل د دې متنازعات د دې تنازع چې نه د قرآن باندې نه ده، تنازع په دې ده چې مونږ د دې بوتانو عبادت کوو، ته او ته د قرآن د دې بوتانو بد ولې وایي؟ تاسو ولې وایي چې د بوتان امداد نشي کولی او دا د خیر او د شر مالکان نه دي او دا تاسو نه شر لري کولی نشي، دا تاسو ته خیر رسولی نشي؟ دغه شي سره مقابله ده او د الله تعالی په وحدانیت سره مقابله ده چې الله یو نه ګڼي دوی. الله شته ده خو الله سره زمونږ د بوتان یا د قبرونو ولا د قبرونه یا مړي وغیره دا ټول د سره شریکي او په دغه شي کې د مقابله ده رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یا قرآن کریم سره یا بل څوک د توحید بیان کوي شي. نو الله فرمایي چې بل الہ نشته سوا د الله نه. فهل انتم مسلمون، فهل نو آیا انتم تاسو مسلمون مسلمانان یې، تاسو اسلام راوړئ، تاسو تابعدار کیږئ، تاسو دا خبره منئ چې الله نه علاوه بل معبود نشته. قرآن د الله تعالی طرف نه نازل کړی شوی کتاب دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځانه جوړ کړی نه دی. فإن لم يستجيبوا لكم، بیا که چیرې دی جواب درنه کي تاسو ته، خبره اونه مني دي تاسو او پیش نه کړلی شي دا قرآن مثال د قرآن، فاعلموا نو پوه شئ انما چې بشکه انزل نازل کړی شوی دی دا قرآن بعلم الله په علم د الله سره، وان لا اله او دا چې نشته بل معبود الا هو مگر هغه دی. فهل انتم مسلمون، آیا تاسو مسلمانان یې؟ ایمان راوړئ، تاسو اسلام قبلوئ؟